بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی سلامتی، رحمت او برکت دی په موږ او تاسو ټولو باندې. زه یم عبدالله. آیا موږ او تاسو په دې اړوند کله فکر او غور کړی چې دې دنیا ته د راتګ نه مخکې موږ د خپل میندو په نسونو کې د کومو مراحلو څخه تیر شوي او څرنګه د یو څاڅکي د اوبو څخه زموږ د بدن مختلفې برخې جوړیږي؟ دا ځل ما ستاسو لپاره یو ډېر په زړه پورې پروګرام د انسان د پیدایښت په هکله راوړی دی. راځئ چې دا پروګرام یو ځای سره وګورو. د انسانانو د پیدایښت معجزې. په دې فلم کې به تاسو وګورئ چې انسانان څرنګه منځته راځي او د کومو مراحلو څخه تیریږي. یعنی دا فلم زما او ستاسو په اړوند دی. راځئ چې اوس لږ شاته ولاړ شو او وګورو چې یو وخت انسانان څه شی وو. یوه هګۍ د مور په رحم کې چې د مالګې د دانې څخه هم کوچنۍ وه او ساتلو ته یې اړتیا درلودله. موږ او تاسې ټول یو وخت داسې یوه حجره وو. دا حجره بیا په څو برخو وویشل شوه. د ویشل کېدو نه وروسته په یوه ټوټه د غوښې بدلیږي. دا ټوټه د غوښې بیا ځان ته یو شکل او صورت غوره کوي او لاسونه او پښې ترې جوړیږي. او 100 بیلیونه ځلې د خپل اول حالت نه غټیږي او 6 بیلیونه ځلې وزن یې ډیریږي. الله تعالی د یو څاڅکي اوبو څخه انسان جوړ کړ په بې حسابه معجزو سره. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره القائمه 75 سوره 26 نه تر 40 آیته پورې. آیا انسان په دې خیال کې پروت دی چې هسې بیکاره به پرېښودی شي؟ آیا دی د مني یو څاڅکی نه و چې په رحم کې توی کړ شوی و، بیا د وینې یوه ټوټه شوه، نو الله تعالی ترېنه انسان جوړ کړو او سمې برابر کړو. بیا له دې نه 2 جوړې یعنې سړی او ښځې جوړه کړه. آیا هغه الله په دې خبره قدرت نه لري چې مړي بیا را ژوندي کړي؟ د انسان د پیدایښت معجزې. موږ په خپل ورځني کارونو کې دومره ډوب یو چې یوه لویه معجزه مو هیره کړې ده. دا معجزه هره ورځ زموږ د سترګو په وړاندې پیښیږي. دا معجزه د انسانانو د پیدایښت ده.
دا معجزه د یوې هګۍ نه چې د مور په ځان کې پیدا کیږي پیل کیږي. دا هګۍ یو لوی سفر مخې ته لري. دا هګۍ خپل سفر په یو پایپ کې چې د فیلوپین په نامه یادیږي پیل کوي او د یوې مودې او سفر نه وروسته ځان رحم ته رسوي. مخکې له دې نه چې هګۍ غټه شي فیلوپین پایپ ځان د هغې راتلو ته تیاروي او بیا د یو ډول خوځېدونکي حرکت په نتیجه کې هګۍ ځان ته راکاږي او سفر همدې ځای نه پیل کیږي. په زړه پورې خو دا ده چې دا هګۍ خپل سفر بې له کوم لارښود لکه د سترګو او پښو څخه سر ته رسوي. الله تعالی دې کار لپاره یو ځانګړی سیستم جوړ کړی دی د فیلوپین په پایپ کې. په دې پایپ کې په میلیونونو حجرې دې کار لپاره ټاکل شوي دي چې دا هګۍ د مور رحم ته ورسوي. په دې حجرو کې یو ډول ویښتان وجود لري چې د سیلیا په نامه یادیږي او دا ویښتان د مور د رحم طرف ته کاږه کیږي. او د دې ویښتانو په مرسته هګۍ د مور رحم ته رسیږي لکه یو قیمتي شی چې د یو ځای څخه بل ځای ته لاس په لاس وړل کیږي. که موږ او تاسې د یوې شیبې لپاره د دې سیستم جوړښت او د هغې دندې ته متوجه شو نو وبه وینو چې دا ویښتان په دې حساس ځای کې په څومره ظرافت سره جوړ شوي دي. او که چیرې یوه ډله د دې ویښتانو نه خپله دنده په صحیح توګه سر ته ونه رسوي او یا په بل لوري حرکت وکړي نو د انسان پیدا کېدل ناممکنه کیږي. دا ځکه چې هګۍ خپل ټاکلي ځای ته خپل ټاکلي وخت کې نشي رسېدلی ولې د الله تعالی مخلوقات بې له کوم ځنډ څخه پیدا کیږي او هره حجره خپله دنده بې له کومې غلطۍ سر ته رسوي. په دې ډول دا هګۍ د مور رحم ته رسول کیږي. دا هګۍ چې په دومره احتیاط سره انتقالیږي صرف 2 ورځې وخت لري او که په دې دوران کې القا ونه شي نو دا هګۍ مري او د منځ نه ځي. د هګۍ سره د القا لپاره یو دانه سپرم یا نطفې ته اړتیا وي چې د نارینه د بدن نه راوځي. د نطفې یا سپرم جوړښت. نطفه یوه حجره ده او دنده یې دا ده چې د سړي جنټیک ډیټا یا معلومات هغه هګۍ ته چې د مور په رحم کې ده انتقال کړي. که موږ نطفه په دقت سره مطالعه کړو نو معلومه به شي چې دا یو ډول ځانګړی ماشین دی چې ورسپارل شوې دنده ترسره کوي. د نطفې په مخکنۍ برخه کې یو پوښ وجود لري چې د ډال په توګه کار کوي. منځنۍ برخه کې یو بل پوښ هم وجود لري چې هغه هم د ډال په توګه کار کوي او د جنټیک ډیټا څخه د سفر په اوږدو کې حفاظت کوي. دې پارسل کې د سړي 23 کروموزومه وجود لري چې د سړي په اړوند ټول معلومات پکې موجود وي او دا د مور 23 کروموزومو سره چې په هګۍ کې د مور په رحم کې یو ځای کیږي او بیا یو نوی انسان ترې جوړیږي. او د انسان اولنی تعداب د دې 46 کروموزومو سره ایښودل کیږي. د دې نه پرته نطفه په خپل جوړښت کې نور شیان هم لري.
د مثال په توګه د نطفې منځنۍ برخه کې یو قوي ماشین ځای په ځای شوی دی او د نطفې لکۍ هم د دې ماشین پورې نښتې ده او دا ماشین د انرژي په واسطه دا لکۍ خوځوي. د لکۍ د خوځېدو په نتیجه کې نطفه حرکت کوي او مخ په وړاندې ځي. د دې لپاره چې دا ماشین انرژي تولید کړي تیلو ته اړتیا لري. د دې لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي او هغه داسې چې د نطفې څلورو خواوو ته یو ډول مایع وجود لري چې د فرکټوس په نامه یادیږي. دا فرکټوس ماشین ته تیل ورکوي د سفر په اوږدو کې. مننه د الله تعالی څخه چې نطفې راساً د هغې په لوري حرکت کوي. د نطفې اوږدوالی او هغه واټن چې وهي په دقیقه توګه حساب شوي دي. او د دې مثال د چټکو بیړیګانو په څیر دی. د نطفې ماشین په ډیر معجزانه ډول عیار شوی دی. نطفه په بیضه کې جوړیږي او په هره بیضه کې کوچني مایکروسکوپي پایپونه وجود لري چې اوږدوالی تقریبا 1500 متره وي. او په دې پایپونو کې لکه د عصري فابریکو په شان تولیدي سیستم موجود لري. دفاعي ډالونه، لکۍ او ماشین یو بل پورې په ډیر منظم او صحیح توګه نښلول کیږي. او د انجینرۍ یوه معجزه منځته راځي. یو ځل په دقت سره متوجه شئ او فکر وکړئ چې څرنګه دا حجرې چې هیڅ ډول فکر او عقل نه لري څه پوهیږي چې دا نطفه څرنګه باید جوړه شي او د مور د جسم په هکله هم بې خبره دي او نه پوهیږي چې نطفه به هلته د کومو حالاتو سره مخامخ کیږي. دې ټولو سوالونو ته یوازې یو ځواب وجود لري او هغه دا چې الله تعالی نطفه د انسانانو د بقا لپاره جوړه کړې ده او هغه مایع چې د نطفې په چاپیریال کې موجوده ده منځته راوړې ده. Kusule gelmiş olması gerekir. Halbuki şöyle bir düşünürseniz sperma hücreleri baba د organizmasının نطفې حجرات د پلار په ځان کې جوړیږي ولې خپل عملیات د مور په بدن کې اجرا کوي او د کوم وخت نه چې نړۍ جوړه شوې یا ویلی شو د کوم وخت نه چې انسان پیدا شوی دی هیڅ کومه نطفه پس له خپلو عملیاتو څخه د مور په بدن کې د پلار بدن ته نه ده راستانه شوې تر څو نورو حجرو ته د هغه عملیاتونو مشکلاتو او پیښو په اړوند چې هغې د مور په بدن کې اجرا کړي ووایي. پس څرنګه د نطفې حجرې د بدن د نورو ټولو حجرو څخه توپیر لري او څرنګه دا حجرې پوهیږي چې موږ یو پارسل د پلار نه مور ته انتقالوو چې په آخر کې یو نوی انسان منځته راځي. نطفه په دې هم نه پوهیږي چې د هغوی د حفاظت لپاره مخکنۍ برخه کې یو ډال موجود دی او د دې ډال نه لاندې یو ډول کیمیاوي اسلحه موجوده ده. دا ټول شیان په ناڅاپه توګه نه دي رامنځته شوي بلکې دا یو ثبوت دی چې الله تعالی د نطفې حجراتو ته دا دنده ورسپارلې ده او دا حجرات بې له کوم ځنډ څخه خپلې دندې سرته رسوي. د نطفې جوړښت د الله تعالی یوازینۍ معجزه نه ده بلکې نورې معجزې هم وجود لري. الله تعالی د هغه مایع په اړوند چې نطفه پکې موجود وي داسې فرمایي nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir.
سوره واقعه 56 سوره 50 نه تر 59 آیته پورې. هم موږ تاسو پیدا کړی، بیا ولې قیامت نه منئ؟ ښه دا راته وایئ چې تاسو کومه مني رحم ته غورځوئ، نو تاسو ترې بني آدم جوړوئ او که موږ ترې پیدا کوو. د نطفې د ستونزو نه ډک سفر. د نارینه جسم څخه ښځینه جسم ته تقریبا 250 میلیونه نطفې په یو ځل کې خوشې کیږي. دلته د نطفو شمیر د یو ځانګړي مقصد لپاره ډیر وي، او هغه مقصد دا دی چې کله نطفې ښځینه جسم ته ننوځي نو یو لوی خطرې سره مخامخ وي، او هغه خطره یو ډول مایع ده چې د ښځینه په جسم کې او نطفې د منځ نه وړي. او په څو دقیقو کې ښځینه جسم د لکونو مړو نطفو نه ډکیږي، او په څو ساعتو کې د دغه 250 میلیونه نطفو نه ډیر زیاتې د منځ نه ځي او مري. سوال رامنځته کیږي چې دا مایع ښځینه بدن کې ولې تولیدیږي؟ دا مایع د ښځینه جسم د حفاظت لپاره ډیره ضروري ده، او دا مایع د میکروب وژلو خاصیت لري. د دې له خاطره ډیرې نطفې هم د منځ نه وړي. الله تعالی څنګه چې نطفه پیدا کړې ده، هماغه شانې د هغې د خلاصون لاره هم جوړه کړې. کله چې نطفه د نارینه په ځان کې جوړه شي نو یو ډول ځانګړې مایع ورته اضافه کیږي، او دا مایع د ښځینه د جسم مایع یو اندازې پورې دفع کوي. پس څرنګه دا نطفې چې هیڅ ډول عقل نه لري او نه کله دې ځای ته راغلي دي پوهیږي چې کومسې لاړې شي، او هغه هګۍ چې د مالګې د دانې څخه هم وړه ده څرنګه پیدا کړي. نطفې خپله لاره ځکه مومي چې په دې وخت کې یو بل بیولوژیکي سیستم په فعالیت پیل کوي. هګۍ چې د نطفو څخه تقریبا 15 سانتي وړاندې یو ډول کیمیاوي امواج نطفو طرف ته لیږي، او د دې امواجو په نتیجه کې نطفې راساً د هګۍ په لوري حرکت کوي. یعنې هغه هګۍ چې نطفې هیڅ نه پیژني او هیڅ کله هغوی سره نه ده مخامخ شوي، هغوی خپل لوري ته رابولي. او دوه حجرې چې یو بل سره نه پیژني یو ځای کیږي، او دا په اثبات رسیږي چې د دې دوه حجرو جوړښت په ځانګړې توګه یو بل لپاره شوی دی. په بشپړه توګه یو ځای کېدل. بیا تقریبا 100 دانې نطفې په دې بریالی کیږي چې ځان هګۍ ته ورسوي، خو د دوی سیالي دلته نه ختمیږي، ځکه چې یوازې یوه نطفه کولی شي هګۍ ته ننوځي او هغې سره یو ځای شي. په دې ځای کې د نطفو لپاره لویه ستونزه د هګۍ بیروني پوښ یا ډال دی. دا ډال هګۍ نه حفاظت کوي او هر شی چې ورته نږدې شي هغه د منځ نه وړي. د دې مقابلې لپاره هم په نطفه کې یو ډول اسلحه جوړه شوې، د بهرنۍ ډال نه لاندې د کوچنیو برمو په شکل کې. دا کوچنۍ برمې د هګۍ په ډال باندې سورۍ جوړوي او دننه ننوځي.
څنګه چې نطفه هګۍ ته ننوځي خپل بهرنی ډال د منځ نه وړي او دا د اول نه همداسې پلان شوی و. کله چې بهرنی ډال د منځ نه لاړو نو داخلي یا دننه ډال راښکاره کیږي. او د هګۍ د داخلي ډال څخه دننه ورنوځي. اوس تاسو هغه تصویرونه وینئ چې د الکترو مایکروسکوپ په ذریعه اخیستل شوي دي. په دې تصویرو کې تاسو وینئ چې نطفه یو سور ډوله پوښ لري چې ورو ورو د منځ نه ځي او د هګۍ داخلي برخې ته ننوځي. د نطفې او هګۍ یو ځای کېدل په دې ځای کې نه ختمیږي بلکې کله چې نطفه د داخلي ډال نه د هګۍ تیریږي یوه بله معجزه ترسره کیږي او هغه معجزه دا ده چې د نطفې لکۍ چې نطفه یې تر دې ځایه پورې راوستې ده د نطفې څخه جدا کیږي او دا یو ډېر ضروري عمل دی ځکه چې که چیرې نطفه د لکۍ سره هګۍ ته ننوځي نو هګۍ د منځ نه وړي. دې ته ورته سیستم په سفینو کې هم استعمالیږي. کله چې سفینه د ځمکې د مدار څخه وځي نو خپل ټانکیګانې د ځان څخه جدا کوي ځکه چې هغوی ته نور اړتیا نه وي. ولی سوال دا پیدا کیږي چې دا کوچنۍ نطفه څه پوهیږي چې څه وخت باید خپل لکۍ د خپل ځان څخه جدا کړي. د دې کار لپاره نطفه باید په دې پوه شي چې هغه د خپل سفر آخري برخې ته را رسېدلې ده. ولې نطفه یو بیولوژیکي ماشین دی چې عقل او هوش نه لري او سترګې هم نه لري چې خپل خواوشا وګوري. نو دا یو بل ثبوت دی چې الله تعالی نطفه په یو ځانګړي سیستم سره جوړه کړې ده. نطفه د لکۍ د غورځولو نه وروسته د هګۍ داخلي ډال نه دننه ننوځي. او خپل بار هلته خالی کوي یا ویلی شو چې کروموزومونه هلته پرېږدي او د کروموزومونو دا سفر همدلته پای ته رسیږي. موږ او تاسو ولیده چې د نارینه کروموزومونه د څومره معجزاتو نه وروسته خپل ځای ته راورسېدل. لکه څنګه چې موږ او تاسې ولیده د نطفې او هګۍ یو ځای کېدل پوره یو پلان و چې په ډېر ښه طریقه سر ته ورسېده او د غلطۍ هیڅ ډول ګنجایش پکې وجود نه لري. دا پلانونه او سیستمونه موږ ته په اثبات رسوي چې دا ټول شیان په دې ظرافت او باریکۍ د الله تعالی په حکم سره جوړ شوي دي او دا شیان د هغه د علم، قدرت او رحمت ښکارندوی دي. امبریو په دې تصویر کې تاسو یوه هګۍ وینئ چې لا تر اوسه د نطفې سره نه ده یو ځای شوي ولې دواړه جینټیک ډیټاګانې خوا په خوا موجود دي او اوس یوه لویه معجزه ترسره کیږي او دا جینټیک ډیټاګانې سره یو ځای کیږي او یو نوی انسان ترې جوړیږي د الله تعالی په حکم سره. نطفه او هګۍ سره یو ځای شو. او دا اوله حجره د زایګوټ په نامه یادیږي. د باور وړ نه ده ولې په دې حجره کې د ماشوم ټول معلومات موجود دی. د بهرني اعضاو په اړوند لکه د هغې د سترګو رنګ، د ویښتانو رنګ، د پوستکي رنګ او داسې نور معلوماتونه او د بدن داخلي برخو په اړوند هم پکې معلومات موجود وي لکه د سکلیت، د رګونو او حتی د وینې د حجرو تعداد او شکلونه چې په رګونو کې به دوران کوي.
او د څیرې په اړوند د 7 کلنۍ نه تر 80 کلنۍ پورې ټول معلومات پکې موجود وي. پس له هغې نه چې القا وشي یو بل په زړه پورې عمل سر ته رسیږي او هغه دا چې حجرې ځان په 2 بیا په 4 بیا په 8 بیا په 14 برخو ځان وشي او په دې ډول د یو نوي انسان جوړېدل پیل کیږي. پس څرنګه دا حجرې ځان په 2 برخو وشي او چا ورته ویلي چې یو نوی انسان جوړ کړه. د دې سوالونو ځوابونه زموږ ایمان قوي کوي په الله تعالی باندې. زموږ او د دې حجرو جوړښت په موږ کې د الله تعالی له خوا نه دی او الله تعالی د ټول جهان خالق دی. اوس تاسې د دې حجرې سفر په فلوپین پیپ کې وینئ او په عین وخت کې د هغوی ویشېدل په 2 برخو وینئ. د حجرو دې مجموعې ته ماریولا وایي. یو بل په زړه پورې عمل د حجرو د ویشېدلو په وخت کې ترسره کیږي او هغه دا چې یو شمېر د دې حجرو څخه د نورو نه په توپیر سره غټیږي. زړې حجرې په منځ برخه کې او نوې حجرې بهرنۍ برخه کې په توپیر سره غټیږي. د منځنۍ حجرو څخه په لنډه موده کې امبریو جوړیږي چې د ماشوم د بدن اوله حجره وي او بهرنۍ حجرو نه پلاسنتا جوړیږي چې امبریو په خپل منځ کې رانیسي او خلک ورته د ماشوم ملا هم وایي. د ساينس په نړۍ کې د دې حجرو غټېدل په توپیر سره او د امبریو او د پلاسنتا جوړېدل یوه معجزه قبوله شوې ده. په دې کې یو ځانګړی سیستم موجود دی چې حجرې داسې نمو کوي او غټیږي. د القا څخه وروسته حجرې باید خپل ځان هغه ځای ته ورسوي چې هغوی لپاره په ځانګړي ډول جوړ شوی دی. او هغه ځای د مور رحم دی. بیا دا حجرې باید د رحم د دیوال پورې ځان ونښلوي تر څو د هغه ځای څخه بهر نشي. ولې دا حجره څرنګه ځان ونښلوي؟ دا حکم غاښې هم نه لري. د دې کار لپاره الله تعالی یو ځانګړی سیستم جوړ کړی دی. کله چې دا حجره رحم ته ننوځي دا سیستم په کار پیل کوي. اوس تاسو د حجرو یوه ډله وینئ چې رحم ته را رسېدلې ده او اوس موږ کولی شو د الکترو مایکروسکوپ په ذریعه دا وینو. بهرنۍ حجرې د ځان څخه یو خاص ډول مواد راوباسي چې د هغې په ذریعه ځان د رحم دیوال پورې نښلوي او موږ یو ځل بیا د الله تعالی علم او قدرت ولیده. نوی ساینس او ټکنالوژي دا ثبوت کړي چې دا حجره د رحم دیوال کې ځان ښخوي. او دا ژوندی شی چې د رحم پورې نښتی دی او غټیږي د امبریو په نامه یادیږي. الله تعالی په قرآن کې د ماشوم لومړي مرحلې ته د مور په رحم کې د علق لغت استعمال کړی دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره علق 96 سوره د اول نه تر 3 آیته پورې. ولوله په نامه د رب خپل هغه ذات چې پیدا یې کړ انسان له ټوټې د وینې نه
ولوله ستا رب ډیر کریم دی. د علق لغت په عربي ژبه کې 3 معنی لري. اول کوم شی چې د یو ځای پورې راځوړند وي. دویم کوم شی چې یو ځای کې ښخ وي. دریم د وینې ټوټه. الحمدلله دا 3 ونه معنی د نطفې دې مرحلې لپاره صحیح دي. هغه وخت کې چې قرآن نازل شوی و د انسانانو د بیولوژي علم ډیر کم و، ولی بیا هم الله تعالی داسې لغت استعمال کړی دی چې د اوسني ساينس سره سمون خوري، او دا یو ثبوت دی چې قرآن د الله تعالی کلام دی. د ماشوم جوړېدل او نمو کول د مور په رحم کې. په نړۍ کې داسې ډیر زیات ژوندي شیان موجود دي چې د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي، یعنی د یوې حجرې د ویشېدو څخه منځته راغلي دي. امبریو د مور په رحم کې مخ په غټېدو وي، او که چیرې یو لوی عالم او ډیزاینر وجود نه درلودلی نو دا حجرې به ټولې په یو شان غټېدلی، او هغې ته به موږ انسان نشو ویلی، او یو بې شکله او بې ډیزاینه موجود به وی. ولې داسې نه کیږي ځکه چې حجرې په خپل سر نه دي بلکې د کنټرول او حکم لاندې دي. د القا نه وروسته حجره په 2 برخو ویشل کیږي د هغه حکم په مطابق چې هغې ته ورکړ شوی دی. اوس موږ او تاسې شاهدان یو د یو داسې عمل چې د ساینس په نړۍ کې معجزه قبوله شوې. دا بې حسه حجرې د جسم د اعضاو شکل ځان ته نیسي، د مثال په توګه د سکلیت او مغزو. د مغزو حجرې په دې خالیګاه کې نمو کوي. دا تصویر چې تاسو اوس ګورئ یوازې د الکترو مایکروسکوپ په ذریعه د لیدو وړ دی، او دا د مغزو لومړنۍ نمو ده. د مغزو حجرې په چټکۍ سره نمو کوي او ډیریږي چې په نتیجه کې ماشوم تقریبا 10 میلیونه د مغزو حجرې لري. او تاسو اوس د مغزو د حجرو نمو وینئ چې په هر دقیقه کې 100,000 حجرې د هغوی شمیر کې اضافه کیږي. داسې ښکاري لکه هره حجره چې پوهیږي چې کوم ځای پورې اړه لري او د کومې حجرې سره باید یو ځای شي. داسې هم کېدای شو چې حجره بلې خواته لاړه شي، ولې داسې نه کیږي او هره حجره ځان خپل ځای ته رسوي. د انسان په مغزو کې تقریبا 100 تریلیونه حجرې موجودې دي. د دې لپاره چې په دې حجرو باندې اړیکې ټینګې کړي یو ډیر لوی ذهنیت ته اړتیا ده، او دغه ذهنیت د انسان د ذهنیت څخه باید ډیر لوړ وسی. ولې دا حجرې عقل نه لري چې فکر وکړي، نه یوازې د مغزو حجرې بلکې د ټول بدن حجرې هر چیرې چې پیدا شي ځان هماغه ځای ته رسوي چې د هغو لپاره ټاکل شوی دی، او د هماغه حجرو سره اړیکې ټینګوي چې د هغو لپاره جوړې شوي دي. د دې ټولو تشریحاتو نه وروسته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې دا څوک دی چې دې حجرو ته لارښوونه کوي او هغه کنټرولوي. بېشک چې دا یو ذات دی او هغه الله پروردگار دی چې زموږ خالق دی. Bir yere gelir, rahme gireceği yeri seçer ve oraya yapıştıktan sonra پس څرنګه دا یو شانته حجرې د یو ځای نه بل ځای ته ځي، او داسې ښکاري چې هغوی ته حکم راغلی وي د کوم ځای نه چې د بدن فلانکۍ برخې ته لاړې شي او هغه برخه جوړه کړئ. sağlamaya çalışırlar. Bu açıkça gösteriyor ki
Bu aynı olan hücreler لکه یو شمیر ماغزه، یو شمیر زړه او نور د بدن مختلفې برخې جوړوي. بېشک چې الله تعالی دا هر څه په خپل حکم سره جوړوي. Bazıları ise diğer organları teşkil ederler. په دې وخت کې د ماشوم جوړښت د مور په رحم کې روان وي. ځینې حجرې د نمو په وخت کې په توپیر سره غټیږي. په دې وخت کې په زرونو حجرې سره یو ځای کیږي او زړه جوړوي. او دا زړه به د ژوند تر آخره پورې همداسې درزیږي. اوس به موږ او تاسې یوه ډېره لویه معجزه وینو. دا حجرې چې د یو بل څخه وړاندې دي یو ځای کیږي او رګونه جوړوي. راځئ چې یو ځل بیا دا جوړښت وینو. دا حجرې څه پوهیږي چې باید سره یو ځای شي او رګونه جوړ کړي. دې پوښتنې ته ساینس تر اوسه ځواب نه دی موندلی. د رګونو حجرې د پایپونو یو ډېر حیران کوونکی سیستم جوړوي چې نه پکې کوم سوری وي او نه درزونه، او د دې رګونو داخلي برخه دومره پاسته او ملایمه وي چې صاف صاف ښکاري چې دا د یو لوی عالم په ذریعه جوړ شوي دي. د دې رګونو په عالي سیستم کې به ډېر ژر وینه د ماشوم ټول ځان ته ورسیږي. د رګونو د ټول سیستم اوږدوالی تقریبا 40,000 کیلومتره دی چې دا تقریبا د نړۍ د بر سره سمون خوري. د مور په رحم کې د ماشوم نمو دوام لري او په 5مه اونۍ کې د امبریو لاسونه او پښې راښکاره کیږي. دا وړوکې دانه ګوټې به ډېر ژر په بازو بدله شي او بیا ځینې حجرې لاس جوړوي او په لنډه موده کې دا حجرې یوه بله معجزه ترسره کوي. او هغه معجزه دا ده چې یو شمېر د دې حجراتو نه ځان وژني. سوال رامنځته کیږي چې دا حجرې ولې ځان وژني؟ دا حجرې د ځان وژنې سره یوه لویه دنده ترسره کوي او هغه دا چې زموږ د ګوتو ترمنځ باید فاصله وسي تر څو زموږ ګوتې په صحیح ډول حرکت وکړي. او دا فاصله د دې حجرو د ځان قربانولو نه په لاس راځي او بیا ژوندۍ حجرې مړې حجرې خوري او د دې په نتیجه کې زموږ د ګوتو ترمنځ یوه فاصله جوړیږي چې ډیره ضروري ده. پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا حجرې څه پوهیږي چې هغوی باید ځان قربان کړي ترڅو د ماشوم د لاس جوړښت صحیح او منظم راشي. د دې نه ښکاري چې د انسان د ځان هره حجره د الله تعالی په حکم سره کنټرولیږي. په دې وخت کې یو شمېر د حجرو څخه د ماشوم د پښو د جوړولو دنده په غاړه لري. په دې حال چې دا حجرې په دې نه پوهیږي چې کله دا ماشوم دنیا ته راشي نو د ګرځېدو لپاره پښو ته اړتیا لري، ولی بیا هم دا حجرې د ماشوم پښې جوړوي او ګرځېدو ته یې چمتو کوي. اوس تاسو د یو 4 ورځنیز ماشوم څېره وینئ. د باور وړ نه ده خو په دې پاسني سرو کې به سترګې جوړیږي. د سترګو جوړېدل په 6مه اونۍ کې پیل کیږي. حجرې د یو ځانګړي پلان په مطابق خپل کار پیل کوي. هره ډله د حجرو یوه برخه جوړوي. یوه ډله د سترګو کورینیا یا داخلي برخه جوړوي او یو شمېر د سترګو پیوپل جوړوي او د لینس جوړول د بلې ډلې دنده ده.
هر کله چې حجرې خپله دنده ترسره کړي هماغه ځای کې ودرېږي نو بیا سترګې چې د 40 مختلفو موادو نه جوړیږي مکملې شي. سترګې د نړۍ تر ټولو بهترینو کمرو څخه حسابیږي چې د مور په رحم کې د هیڅ نه منځته راځي. او دا د مخکې نه پام کې نیول شوي چې کله انسان دې ښکلې او رنګارنګې دنیا ته راشي نو سترګو ته اړتیا لري، نو ځکه الله تعالی موږ ته سترګې راکړي دي. او د اوازونو اوریدل هم په نظر کې نیول شوي، نو ځکه موږ ته د مور په رحم کې غوږونه راکول کیږي. دا حجرې چې غوږونه ترې جوړیږي د اواز د جذب کولو خاصیت لري. دا سترګې او غوږونه د الله تعالی ډېر لوی نعمتونه دي او موږ باید هر وخت د الله تعالی څخه د دې نعمتونو لپاره شکر وکړو. الله تعالی په قرآن کې فرمایي، سوره نحل 14 سوره 28 آیت، الله تعالی ستاسو د میندو د نسونو نه راویستلی په داسې حال کې چې په هیڅ نه پوهېدئ، او الله تعالی ستاسو غوږونه، سترګې او زړونه جوړ کړل د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. د قرآن معجزې. دا ټول معلومات چې موږ تاسو ته په دې برخه کې وښوده د امبریو په اړوند د مور په رحم کې وو، او دا معلومات نوي ساینس په آخرو 40 کلو کې موندلی دی. دا د ساینس موندنې موږ ته د قرآن معجزې په اثبات رسوي. تر څو کلو مخکې پورې ساینس پوهانو دا فکر کوو چې د ماشوم غوښه او هډوکي یو ځای منځته راځي، ولې د ساینس نوې څېړنې وایي چې اول د انسان هډوکي پیدا کیږي او بیا دا هډوکي په غوښه پوښول کیږي. ولې په زړه پورې خو دا دی چې دا معلومات الله تعالی موږ ته په قرآن کې 1400 کاله مخکې راکړی دی. سوره المؤمنون 23 سوره 14 آیت، بیا مو د هغې څاڅکي د اوبو نه ټوټه د وینې جوړه کړه، بیا مو د هغې ټوټه د وینې نه د غوښې پوټی جوړ کړه، بیا مو هغه پوټی هډوکی کړ، بیا مو په هغې هډوکي باندې غوښه وخیژوله، بیا مو ترېنه یو بل نوی مخلوق جوړ کړ. پس لوی دی هغه الله چې د ټولو نه ښه جوړونکی دی. نوی ساینس وایي چې ماشوم د مور په نس کې د 3 مرحلو څخه تیریږي، او د بیسیک امبریولوژي په نامه کتاب کې داسې لیکل شوي دي چې ماشوم د مور په رحم کې د 3 مرحلو نه تیریږي. پری امبریونیک اولې 2 هفتې، امبریونیک د 8 اونۍ تر آخره پورې، فویتال د 8 اونۍ څخه تر پیدایښه پورې. دا معلومات هم موږ ته په قرآن کې 1400 کاله مخکې الله تعالی راکړی دی. سوره الزمر 9 سوره 6 آیت، هغه ستاسو د میندو په خېټو کې په مختلفو مرحلو کې په 3 تیارو کې دننه پیدا کوي. همدا الله ستاسو رب دی، بادشاهي یوازې د هغه ده، د هغه نه بغیر بل معبود نشته، نو بیا تاسو کوم خواته روان یاستئ؟ پلاسنتا
یا د مور په رحم کې د ماشوم ملا. دا ماشین چې تاسو یې اوس د خپل تلویزیونونو په پرده وینئ د طبي لابراتوارونو یو ډیر عصري او نوی ماشین دی چې د ژوند د مرستندوی په نامه یادیږي او د دې څخه د هغه مریضانو لپاره کار اخیستل کیږي چې په آی سی یو کې. موږ دا ټول ماشینونه د الله تعالی د قدرت او بیولوژیکي سیستمونو سره نشو پرتله کولی. دا سیستم د پلاسنتا په نامه یادیږي او امبریو د دې په منځ کې اوسیږي او د مور پر رحم کې د امبریو هره اړتیا پوره کوي. دا پلاسنتا د مصنوعي زړه، ګردې او جگر په ځای کار کوي، یعنی د ماشوم ټولې اړتیاوې پوره کوي او دا ډیر په زړه پورې سیستم دی چې مور او ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو قابلیت ورکوي. د هغه حجرو نه چې پلاسنتا جوړه شوې ده د مور په رحم کې یوازې غذایي مالیکولونو ته اجازه ورکوي چې پلاسنتا ته ننوځي. د پلاسنتا بله دنده دا ده چې د امبریو نه حفاظت کوي، ځکه چې د مور د بدن دفاعي حجرې کوښښ کوي چې پلاسنتا ته ننوځي او ماشوم د منځ نه یوسي، ولې د پلاسنتا بهرنۍ حجرې داسې جوړې شوي دي چې هر شی ورته راځي هغه فلتر کوي او یوازې نیوټرونونو ته اجازه ورکوي چې داخل ته ننوځي او نور شیان رد کوي. که چیرې د امبریو د ساتنې دنده انسانانو ته ورکړ شي نو هغه به یوازې یو څو دقیقې ژوند ولري او بیا به مري. ځکه چې انسان لا تر اوسه هغه تکنالوژي نه لري چې د امبریو بدلیدونکې اړتیاګانې احساس کړي او بیا هغه پوره کړي، ولی یگانه ماشین ګوټی چې دا عمل په صحیح توګه ترسره کولی شي پلاسنتا ده. دا پایپ چې د ماشوم د زیږیدو نه وروسته غوڅیږي یوه لویه د انجینري معجزه ده او د څو میاشتو لپاره مختلف دندې ترسره کوي. دا پایپ په داخل کې په دوه برخو ویشل شوی دی چې یوه برخه غذایي مواد او اکسیجن ماشوم ته رسوي او دا د پلاسنتا په وجه ده چې امبریو په اوبو کې نه ډوبیږي، ځکه چې هغه ځای کې چې امبریو اوسیږي د اوبو نه ډک وي. او د ولږې نه هم نه مري، په دې حال چې د هغې د هضمي سیستم لا تر اوسه هم نه جوړ شوی. او بله برخه د پایپ د ماشوم د بدن نه کاربن ډای اکساید او فضوله مواد راوباسي. او پلاسنتا د امبریو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په زړه پورې خو دا ده چې نه مور او نه ماشوم د دې فعالیتونو او عملونو نه باخبره وي. د ماشوم زیږیدل د وخت په تیریدو سره ماشوم د مور په رحم کې غټیږي او ځان ته یوه څیره نیسي او دې ته چمتو کیږي چې دې نړۍ ته ریشي. اوس ماشوم د مور په رحم کې مکمل دی او دې ته چمتو دی چې دې دنیا ته راشي. ولی اوس هم یوه لویه خطره ماشوم ته د مور په رحم کې متوجه ده او هغه خطره دا ده چې ماشوم د زیږیدو په وخت کې د مور د پلویک هډوکو نه یا لګنې خاصره نه تیریږي او کیدای شي چې د ماشوم سر په دې سفر کې د فشار لاندې راشي، ځکه چې د ماشوم د زیږیدو په وخت کې د هغې سر د هډوکو په منځ کې کیمنډل کیږي، ولی الله تعالی د دې ستونزې لپاره د حل لاره هم پیدا کړې ده.
او هغه داسې چې د ماشوم د سر هډوکې ډیر نرم وي او یو د بل سره فاصله لري او د لویانو په شان یو بل کې بند نه وي. په دې ډول د زیږېدو په وخت کې دا هډوکې یو بل باندې خیږي او د هډوکو د ماتېدو نه مخنیوی کیږي او ماشوم روغ رمټ دنیا ته راځي او بیا د وخت په تیریدو سره دا هډوکي یو بل سره نښلي او کلکیږي او ماشوم خپل عادي ژوند پیل کوي. دا مرحلې چې تاسو په دې فلم کې ولیدلې موږ او تاسې ټول د دې مرحلو نه تیر شوي یو. د مثال په توګه د نطفې په ډول د هګۍ لوري ته موږ ټولو حرکت کړی دی او د نطفې او د هګۍ د یو ځای کېدو نه وروسته د مور په رحم کې د یوې حجرې په شکل ژوند مو پیل کړو او هغه وخت موږ د خپل ځان په اړوند هیڅ ډول معلومات نه درلوده. بیا الله تعالی موږ ته یو ځانګړی صورت راکړو او د یو حجرې څخه یې جوړ او ژوند یې راوبښه او دا زموږ دنده ده چې په خپل پیدایښت باید فکر او غور وکړو او تل د الله تعالی شکر ادا کړو او د هغې منندوی اوسو او دا باید هیر نه کړو چې زموږ رب اول ځل موږ په څه ډول جوړ کړي یو او د مرګ نه وروسته دویم ځل زموږ پیدا کول هغې لپاره هیڅ کوم د ستونزې کار نه دی. او کله چې الله تعالی موږ د مرګ نه وروسته بیا را ژوندي کړي نو د هغه نعمتونو په هکله چې موږ ته یې راکړي دي خامخا پوښتنه به کوي. او هغه چا چې خپل پیدایښت ویر کړی وي نو هغه خلک به په زیان کې وي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي سوره یاسین شپږ سوره 78 نه تر 9 آیته پورې. آیا انسان دې ته نه ګوري چې موږ دی د یو څاڅکي نه پیدا کړو بیا دې په ښکاره د خپل رب په باره کې جګړې کوي او دوی زموږ په باره کې مثالونه بیانوي او خپل حقیقت هیر کړو. وایي چې څوک به هډوکي را ژوندي کړي هر کله چې هغه زاړه شي. ای نبي ته ځواب ورکړه چې هغه ذات به یې را ژوندي کوي چا چې په اول ځل را پیدا کړي دي او هغه په هر قسم پیدایښت ښه پوهه دی. موږ او تاسو ولیده چې څرنګه الله تعالی موږ زموږ د میندو په نسونو کې پیدا کوي او د څومره معجزاتو څخه وروسته موږ دې دنیا ته راځو. موږ باید خپل دا پیدایښت هیڅکله هیر نه کړو او د الله تعالی څخه د دې پیدایښت لپاره باید شکر وباسو. زموږ دا پروګرام همدلته پای ته رسیږي. زه به یو ځل بیا د یو بل په زړه پورې پروګرام سره ستاسو مخې ته حاضر شم انشاءالله. ولې تاسو په یاد ولرئ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.